بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو روح او خویندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. نن درته محترمو د هفتې د ورځې داسې عظیم الشانه لاجواب او خاص وظیفه بیانوم. دا داسې وظیفه ده که د غرونو عمره حاجتونه دی ولی نوي، الله جل شانه به د دغه حاجتونه پوره کړي. د مخلوق د محتاجۍ نه به د الله جل شانه وساتي او د خپل دربار عالیه نه به الله جل شانه چې څه ته غواړي در نصیب وکړي. بس تاسو هم نن دا خاص او عظیم الشانه وظیفه مکمل توجه او دیان سره وکړئ چې کوم یو عمل هم تاسو په اخلاص سره په کامل یقین سره برواسې سره وکړئ، نو الله جل شانه به درته په هغې کې ډېر لوی برکات او ثمرات او کمالات اچوي. لہذا پکار ده چې دا وظیفه د پوره توجه سره وکړی شي. ډېره اسانه وظیفه ده. انشاءالله تعالی د دې په برکت سره به الله جل شانه د ستاسو ها حاجتونه پوره کړي چې د ستاسو په خیال او ګمان کې به هم ناراضي چې دا حاجتونه به زما پوره شي او کنه. زما دا پریشانی دی، زما دا مشکلات دی، دا به الله جل شانه ختم کی او کنه. دا به د ستاسو په سوچ او تصور کې هم ناراضي چې چرته به دا وشي او کنه. لہذا زما عزتمندو دا مختصر عمل د هفتې په ورځ باندې پوره توجه او دیان سره وکړئ. انشاءالله تعالی ژوند به مو الله جل شانه بدل کی. زما عزتمندو هر ورځ ځان ته خپل خپل برکات لري او دا ټولې ورځې د الله جل شانه پیداوار دی، الله جل شانه پیدا کړی دی. بس چې مونږ یوه لمحه هم ضایع نکو او په هر ورځ په هر ټیم کې د رب کریم عبادت وکړو او بیا چې مونږ یو عمل پوره یقین سره، محکم یقین سره، مضبوط یقین سره وکړو، نو د هغې فواید او ثمرات به نور هم سیوا شي. لہذا زما عزتمندو چې د ستاسو څه حاجتونه دي، څه مشکل دی، په کاروبار کې ترقی غواړئ، ستاسو په کاروبار کې ترقی نشته، ستاسو کاروبار او روزګار روانیږي نه، یا زما عزتمندو یو ځای کې تاسو رشته کول غواړئ خو په هغې کې بندشونه دي، په هغې کې رکاوټونه مخې ته راځي، انشاءالله تعالی دا لاجواب او عالیشانه وظیفه تاسو وکئ پوره توجه او دیان سره او په دې امید باندې چې رب کائنات په ضرور زما د حاجتونه پوره کوي، زما دا مشکل او پریشانی به ختمی. زما عزتمندو الله جل شانه ارشاد فرمای چې زه بنده سره داغه د وهم او ګمان مطابق فیصله کوم. نو زما عزتمندو چې زمونږ ګمان په الله جل شانه باندې مضبوط وي، چې یو بنده څنګه په الله جل شانه باندې ګمان کوي، نو هم د دغه ګمان مطابق الله جل شانه د انسان سره معامله کوي. لہذا زما عزتمندو دا خاص وظیفه، دا اسانه وظیفه تاسو د هفتې په ورځ باندې ضرور وکئ چې څه ټایم تاسو ته موقع ملاویږي نو تاسو دا وظیفه او دا عمل کولی شئ. د هفتې په ورځ باندې دا لازمي ده چې تاسو وکئ. که چېرې د هفتې په ورځ باندې د څه عذر په بنا باندې تاسو نه پاتې شوه نو په بله ورځ باندې هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. دغه رنګې زما عزتمندو که د شپې کول غواړئ نو هم کولی شئ او که د ورځې کول غواړئ نو هم کولی شئ. بس داسې ټایم کې تاسو دا وظیفه وکئ چې تاسو فارغه یې. د فارغه مطلب دا چې ستاسو پوره توجه او دیان وظیفې طرف ته برابر وي، ځکه چې ستاسو به لا نور کار باقي پاتې نه وي، ستاسو کارونه به خلاص شوي وي، نو چې بیا تاسو دا وظیفه وکئ انشاءالله تعالی اثرات پې ډېر زیات وي. او که چېرې زما عزتمندو تاسو ورپسې کارونه وي او ستاسو دا خیال وي چې یاره وظیفه به زه زر زر وکړم او بیا به لاړ شم فارغه به شم او خپل کار به بیا وکړم، نه زما عزتمندو چې څه ټایم ستاسو خپل کارونه خلاص شو، تاسو پوه شوئ چې اوس زما بل څه کار نشته، نو هغه ټایم به تاسو دا وظیفه وکئ. زما عزتمندو دا وظیفه د الله جل شانه په یو مبارک صفتي نوم باندې او ورسره د یو سورت مبارکه چې سورت المدثر ده مشتمله وظیفه ده. زما عزتمندو سورت مدثر ده تبارک الذی، یعنی د یو کم دیرشمه پاره کې یو سورت مبارکه ده. زما عزتمندو اوس د وظیفې مکمل ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته بیانوم.
کچری زما چینل مله تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل یې کړئ د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ. لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ منشن کړئ ولیکئ دې دپاره چې ما له حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو د وظیفې ترتیب او طریقې کار دا دی چې دې کې اودس چردام لازمي دی. د ټولو نه مخکې به تاسو صحیح طریقې سره اودس چردام وکئ. بیا به قرآن شریف راواخلئ او ریل کې به تاسو کېږدئ او بیا به ودرېږئ په ولاړې باندې به 7 مرتبه وپېرئ یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو دا به ولولئ او بیا به کښېنئ قرآن شریف به کوله وکئ اعوذ بالله بسم الله به ولولئ او صورت مدثر چې مختصر ترین صورت مبارکه دی دا به صرف یو پیره ولولئ. کله چې مو ولوسته نو بیا به قرآن مجید بند کئ او په ولاړې باندې به یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو دا به ولولئ او بیا به کښېنئ ډېر په منت او عاجزۍ سره په منت او زارۍ سره د خپل حاجتونو دپاره د خپل مشکلاتو د ختمېدلو دپاره د الله جل شانه نه به دعاګانې وغواړئ. په زندګۍ کې مو کم قسم له مسله وي رب کریم به دغه تمام مسائل حل کړي. دغه تمام مشکلات او پریشانۍ به الله جل شانه ختمېږي. تاسو کوم حاجتونو مقاصدو کې کامیابي غواړئ الله جل شانه به تاسو ته کامیابي عطا فرمای کړي. لہذا زما عزتمندو ډېره مبارکه وظیفه ده، ډېره مجربه وظیفه ده. پخپله هم دا وکئ او خپلو وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاري په نیت سره شیر کړئ. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکوي د لوی الله په امان.